بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران دوستانو امید دی چې ټول جوړ او روغ یاست. ښه ګران دوستانو، نن موږ او تاسو د خیر سره د کتاب د 5م درس نه یو بل درس وایو یا بل تمرین وایو. نو امیدوارم دوستانو چې تاسو را سره پکې ستړي نشئ. ښه، په دې ځای کې وایو چې Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Rückenschmerzen, Halsschmerzen spielen sie und raten sie. یعنی څه دوستانو، په دغه باندې خو پوهیږئ چې Bauchschmerzen یعنی نس درد یا د خېټې درد، Kopfschmerzen یعنی د سر درد، Zahnschmerzen د غاښ درد، Rückenschmerzen د ملا درد، Halsschmerzen یعنی د ستوني درد. صحیح ده؟ نو په دې ځای کې مخکې څه وایي چې شپیلن یعنی لوبه کوي یا تمرین کوي، زی یعنی تاسې، اوند یعنی او، راتن یعنی مشوره وکړي، زی یعنی تاسې، یعنی تاسې یو داسې تمرینی لوبه تمرین وکړي تاسې او مشوره وکړي لکه داسې. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي لکه څنګه چې دغه مثال یا معلومه وګڼه یا یو نفر وګوره چې هغه ساز وکړي. ښه، د خېټه نیولې ده. ښه، نو دا څه وایي؟ وایي ich habe، یعنی دا صرف داسې وایي. نو یعنی د نورو نه پوښتنه کوي چې یعنی اوس زه څه تکلیف لرم. نو د علي یا د دغو کوم یو نه مثال خو دلته علي سره دا خبره نږدې ده چې دلته وایي Bauchschmerzen، یا هغه وایي چې ich habe، یعنی زه بیا مثال دلته ټکو علامه خو ګورئ کنه، یعنی ich habe یعنی زه څه تکلیف لرم. مثلا البته کېدای شي داسې هم راشي، خو دا بیا ورته وایي چې Bauchschmerzen. نو ته وایي چې یعنی ته د خېټې درد لري. یو دویمه خبره ده چې دوستانو دغلته د منفي علامه ګورئ یا د دې خلکو په حساب یا د انګلیش په حساب باندې سلش دغه چې کوم یو ده مثال خبره دغه چې خطي کوم یو دا هغه دوستان ته هم چې کوم دوستان نو درس نه یلی یا تازه وایي یا داسې، نو دغه چې علامه چی نو د دې دا معنی چې مثال خبره دا خط د دې سره جنگیدلای ده. نو اوس چې دلته سیده په وګدو نه ځایږي نو دغه علامه کوي، نور بیا دغه سي خطه لیکي. صحیح ده؟ امیدوارم دوستانو چې تاسو زما په خبره باندې پوه شئ. اوس خطه ګورئ چې څه کی. او په دې جمله خو پوه شئ چې راتن یعنی مشوره، د دې جملې نوم اصل مطلب داسې مشوره ده. خو په دې ځای کې مو شپیلنځي یعنی لوبه یا تمرین کوي، اون یعنی او، راتن یعنی مشوره کوي، زی یعنی تاسې. لکه څنګه چې دلته ګورئ چې مشوره کوي یا مثال تمرین کوي کنه. نو امیدوارم دوستانو پوه شئ. چې دلته وایي چې wie geht es Ihnen، یعنی وی خو دوستانو پوهیږي چې څنګه گیت یعنی لکه داسې ځانته معنا بل شی جوړي، یعنی تاسو څه حال ده یا څنګه یې کنه. دلته وایي چې fragen Sie im Kurs، fragen یعنی پوښتنه وکړي، زی یعنی تاسو، im Kurs یعنی په کورس کې. ښه، امیدوارم دوستانو په دې خو پوه شوي او د دې نه مخکې امید لرم چې پوهیږئ، ځکه چې دغه جمله خو همیشه ځای کې وایي. خو خیر بهرحال د دې نه دا خواته دلته وایي چې gut danke یعنی خیمه یا کدا د ښځې حساب ته وړی او که سړي ته وایي خیمه مننه، لکه پښتو ترجمې په حساب باندې gut danke یعنی خیم مننه. په دې ځای کې وایي چې is gut یعنی مثال هغه ده بد نه یم، یعنی نسبتا داسې بد نه یم. is gut یعنی په بخښنې سره، gut نه is geht یعنی خیمه نورمال، لکه نورمال یم. او دلته څه وایي nicht gut یعنی ښه نه یم. صحیح ده؟ نو یو سوال جوړیږي چې هغه ده ولې ښه نه، مثال خبرې کوم ځای دې خوږیږي، څه مشکل لري، څه یو پوښتنه جوړیږي. خو دا وایي ښه نه یم. او په دې ځای کې وایي schlecht یعنی وایي چې بد یم، یعنی حالت مې بد دی، مثال نسبتا داسې schlecht یعنی بد. نو امیدوارم دوستانو پوهیږئ لکه دغه په مطلب باندې چې wie geht es Ihnen یعنی تاسو څنګه یې، دا وایي چې gut danke یعنی ښه مننه، او دلته وایي geht یعنی ښه ده نورمال، دلته وایي nicht gut یعنی ښه نه یعنی نه یم ښه، او دلته وایي schlecht یعنی بد یم، یعنی حالت مې بد ده نسبتا داسې. امیدوارم یم دوستانو چې ستاسې حالت بد نه وي، خو نسبتا دلته د دې درس په حساب باندې چې څنګه وایي دغه زه درته. ښه، د دې نه ښکته دلته وایي چې was tut weh. وس دوستانو په دې باندې ګوره که سیده هغه یو کې د دې نه بله معنا جوړیږي، خو دلته داسې وایي چې was tut weh یعنی څه درد لرئ،
صحیح ده څه درد لرئ کنه بلې معنا ته واړه کېدای شي مختلفه معناګانې ورکړي خو د دې ځای کې په دې ځای کې د ځان د دردونو په باره کې خبرې دي ځکه دوستانو پوهېږي چې دا د اندامونو د ځان درد او د ډاکټر سره کته پورته دغه درس ده نو ځکه دلته وایي چې وس توت وې یعنی څه درد لرئ شمیرڅن هم درد ته وایي توت وې هم درد ته وایي خو مثال اوس دلته وایو چې ارګنسن زی یعنی ارګنسن کامله کې زی یعنی تاسې لکه دوستان دغه ځای خالی او دلته وایي چې تاسې دا کامله کوي اوس دلته په دې ځای کې مثال خبرې یو وایو چې ich habe Kopfschmerzen یعنی زه لرم سردرد دغه نه پسته بیا داسې هم کولی شي چې وایي mein Kopf tut weh یعنی زما سر درد کوي بیا مثال خبره ich habe Bauchschmerzen یعنی زه د خېټې درد لرم یا زما خېټه درد کوي داسې هم ویلی شي چې mein Bauch tut weh زما خېټه درد کوي او مثال خبره دلته وایو چې ich habe Zahnschmerzen یعنی زه د غاښ درد لرم یا مې غاښ درد کوي نو په دې ځای کې هم داسې هم ویلی شي چې mein Zahn tut weh زما غاښ درد کوي یا زه د غاښ درد لرم مثال داسې په دې ځای کې وایو چې ich habe Rückenschmerzen زه د ملا مې درد کوي یا زه د ملا درد لرم نو داسې ویلی شي چې mein Rücken tut weh mein یعنی زما Rücken یعنی ملا توت یعنی tut weh یعنی درد کوي نو د دې نه مخکې وایو چې ich habe Halsschmerzen یعنی زه لرم د ستوني درد خو دوستانو یو چې ورته معنا کوم بیا بل شی ته جوړېږي یعنی زه habe یعنی لرم هلس د دغه ځای پورې شمیرڅن یعنی درد یعنی زه د ستوني درد لرم mein Hals tut weh یعنی زما ستونی درد کوي نو داسې امیدوارم دوستانو پوه شوي او اوس کته راکوځو ښه په دې ځای کې وایو چې hören Sie und üben Sie den Dialog یعنی څه hören یعنی واورئ Sie یعنی تاسې und یعنی او üben یعنی عملی کوي Sie یعنی تاسې den Dialog یعنی دیالوګ عادي یا ساده تور باندې ښه دلته څه وایي betonen Sie richtig betonen یعنی دوستانو مثال وایي ټینګار وکړئ Sie یعنی تاسې richtig یعنی رښتیا یا صحیح یعنی مثلا دوستانو دلته اوس ګورئ زه تاسو ته دغه د سیډۍ درس ږدم یعنی تاسې صحیح ټینګار وکړئ لکه پښتو کې داسې راځي لکه اول دا راځي صحیح تاسې صحیح ټینګار وکړئ تاسې راځي خو په دې کې اول دا راغلی ټینګار وکړئ تاسې صحیح یا رښتیا نو امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ خو زه به اوس تاسې ته سی ډي کېدم چې څنګه وایي څه مطلب ګورئ ښه غوږ شئ چې اول زه وګورم چې غږ یې اوچت ده هو Seite 63, Aufgabe 14. Hören Sie und üben Sie den Dialog. Betonen Sie richtig. Hallo, wie geht's? Schlecht. Ich habe Schmerzen. Was tut denn weh? Ich habe Bauchschmerzen. Mein Bauch tut weh. ښه دوستانو لکه څنګه چې واورېدم ما خو په اسانۍ خط درته ویلې او دویمه خبره دا چې دلته د یوې ښځې پوښتنه ترېنه وکړه چې مثال هلو وی ګیټس سلام څنګه یې که نه نو دې ورته ویل چې شلېخت لکه پاس دغه هغه کې مې درته ویل درته چېرته راوړم لکه دغه ځای کې ګوره دې ورته دغه ځای کې نو دلته یې څه ویل شلېخت یعنی شلېخت یعنی بد ich habe Schmerzen ich یعنی زه habe یعنی لرم Schmerzen یعنی درد ښه نو دې ورته څه ویلې was tut den weh was یعنی څه tut یعنی درد den weh یعنی چې لري ښه په دې ځای کې وایي ich habe Bauchschmerzen ich یعنی زه habe یعنی لرم Bauchschmerzen یعنی د خېټې درد یا د نس درد دلته وایي چې mein Bauch tut weh زما خېټه درد کوي صحیح ده که نه نو امیدوارم دوستانو په دې باندې پوه شوي یئ او د صفحې شمېره چې دوستانو 63 او په هغه باندې حروفو باندې هم لیکل شوی دوستانو ګورئ داسې بله خبره دوستانو هغه بله ویډیو کې مثال ځای نه شوه یا مثال ویډیو د 15 دقیقو نه زیاتې ده یو بل ملګري یا دوست د ویډیو لاندې کومنټ پرېښی چې وایي ته کولی شې موږ ته
پښتو راوښیې. ملګريه زه به تا ته دغه نه ووایم که چېرې ته ما خو په دغې نه بعدي ویډیو کې د خپل د فیسبوک ادرس هم درته پرېښوده چې په دغه ادرس باندې ما پیدا کولی شي. که په پښتو غږېږي نو مهرباني وکړه هم تماس راسره ونیسه، که په فارسي باندې غږېږي هم تماس راسره ونیسه، که په اردو غږېږي هم تماس راسره ونیسه، او که په ډوچ غږېږي هم او که په عربۍ غږېږي هم. نو په دغو ژبو باندې پوهېږم چې زه نه پوهېږم چې زه بیا تا ته څنګه توضیح درکړم. او دوستانو بیا به بس دغه خبره او که چېرې مثال خبرې د دونه ژبو په باره کې زه تاسو ته توضیحات درکړم نو دوستانو هغه به انشاءالله تعالی چې دا کتاب ختم شي بیا به زه تاسو ته وایم چې زه په څو ژبو پوهېږم یا په څو نه پوهېږم، کم پوهېږم، زیات پوهېږم. خو د الله پاک راکړې یو تحفه ده چې مثال یا ژبه یا د یو شي په حساب یا د بل شي په حساب، خو د الله پاک نه شکرګزار یم. خو زه به تا ته خپل توضیحات درکم چې یا درکولی شم یا نشم درکولی. په ډېرې مننې سره دوستانو ښه وخت او ښې چارې د الله په امان. تر بیا.